بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله سبحانه وتعالى فرمي چې په جنت کې ستاسو لپاره هر هغه نعمتونه، هر هغه خوندونه شته کوم چې ستاسو نفسونه غواړي، کوم چې ستاسو زړونه غواړي. وتلذ الاعین، او سترګې پکې خوند اخلي. دا قرآني تعبیر دی چې د جنت د نعمتونو نه کړی دی. خو زما عزتمندو، دا جنت به موږ څنګه حاصلو؟ د دې څه اسباب دي؟ او د ټولو لوی سبب د رب العالمین رحمت دی. خو هغه اسباب چې یو انسان اختیار کړي، نو الله سبحانه وتعالی ورباندې رحم کوي او د جنت والا ونه ګرځي. دغه سلسله شروع وه، اختصارا موږ د جنت اسباب ذکر کول. دا د دې لپاره زما عزتمندو چې موږ او تاسو د جنت والا ونه جوړ شو. نو د جنت په اسبابو کې یو سبب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې چې یو کس د درې جنکیانو، لورینو او یا د درې خویندو تربیت وکړي او ښکلی تربیت له وکړي او د هغې پرورش وکړي، د هغې تربیت وکړي، هغوی ته دین زده کړي او د هغې د نفقې وغیره ترتیب برابر کړي، نو الله سبحانه وتعالی به دا انسان د اور نه بچ شي او دغه ماشومانې به د دې لپاره د اور نه پرده وي او دا به د جنت ولونه جوړ شي. لکه عائشه رضی الله عنها فرمایي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. عائشة رضي الله عنها فرمي جدا الله رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فرمي دي چې زما په امت کې هیڅ یو کس نشته چې هغه د درې لورینو تربیت وکړي، 3 جنکینې وي، 3 لورینې وي او د هغې تربیت وکړي او ښکلی تربیت یې وکړي، یا 3 خویندې وي، د دې ښکلی تربیت وکړي، دین ورته زده کړي، د خپل رب سره تعلق له برابر کړي او د دنیا تربیت یې هم ښایسته وکړي او د نفقې وغیره ترتیب یې برابر کړي. رسول الله فرمایي: الا كن له سترا من النار، مګر دا به د ده لپاره پرده وي د اور نه، الله به د اور نه بچي. دا ځکه زما عزتمندو چې زنانه تربیت ته ډېرې محتاجه دي، ځکه چې هغه کمزوری مخلوق دی. نه یو انسان ته چې دا صفت ورکړی شي چې دا د خپلو ماشومانو تربیت وکړي، د بچیانو، د وړو جنکیانو او یا د خپلو خویندو تربیت وکړي او په دې باندې صبر وکړي، هغوی ته دین زده کړي، د هغوی اخلاق برابر کړي او د هغوی اهتمام وکړي، د هغوی د رزق وغیره ښه تربیت وکړي، د هغوی بندوبست وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسان به د جهنم د اور نه بچ شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټول د اور نه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.